او د عسکرو منځ کې بم څنګه راتیر شو ښه ته څه وایې چې دا ولس واښه خوري مننه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکې هیلې ډېر خوشحاله یم بلکل علامه صاحب خبره وکړه زه تخبهي ته په اول ځل باندې راغلی یم خو دا نه محسوسوم چې زه په اول ځل راغلی یم ځکه چې دلته ټول پښتانه دي او زیات پکې قامپاله خلک دی بالخصوص ما پکې د خپل قام خلک مومن پکې زیات دي دلته ما سره میلاو شو ډېر زیات خوشحاله وم ستاسو دا نظم و ضبط چې ګورم نو ما ته اندازه کېږي چې د دې خلکو څومره ښه تربیت شوی دی څومره مشاعرو ته چې موږ لاړ شو نو د نظم و ضبط په حوالې باندې دلته یو خاص ملګری ولاړ وي هغه وخت په وخت دا خبره کوي چې د نظم و ضبط حوالې سره خیال وساتئ د نظم و ضبط حوالې سره نو تاسو ته هېڅ حکم نه وي او بیا هم نظم و ضبط سم دی الله دې وکړي چې تر اخره پورې همدغسې دا ټولو زموږ د پښتنو دپاره فخر دی چې موږ داسې باشعوره ځوانان لرو بهرحال دغه خبرو نه راتېرېږم ستاسو بیا هم مننه د دې ټول یوت پارلمنټ ملګرو د صدیقي صاحب علامه صاحب او دغسې د نورو ټولو ملګرو بهرحال دغه څو شعرونه دي دا دې درته عرض وي چې موږ ټول عمر سنجیده مجلسونو کې ناسته وکړو نو بیا چې دلته راشو اکثر زړه م ډکي نو خیر که ما نه غیر سنجیدګي کېده په شعر کو نو دا دی مطلب په ایډوانس کې دي بخښنئ بیا هم چې شوخې سترګې دي دا زړونه باید وخوري دغه تورې بلاګانې به نور څه خوري او د عسکرو منځ کې بم څنګه راتیر شو ښه ته څه وایې چې دا ولس واښه خوري مننه شوخې سترګې دي مننه شوخې سترګې دي دا زړونه باید وخوري دغه تورې بلاګانې به نور څه خوري د عسکرو منځ کې بم څنګه راتیر شو ښه ته څه وایې چې دا ولس واښه خوري او سوچ دې وکړي چې غزل څنګه ملا شو میکده تروری دې اوس ځان له مازغه خوري مننه څو شعرونه دي چې دا په ټوپکو پسې مړه خلک هنر څه کوي د چا چې سترګې ویړندې هغه په لمر څه کوي او له ډاره دومره رپېدي چې ښکل دې هم نه کړمه څوک چې د ښکلو څنګ ته ځي نو بیا په سر څه کوي او چا چې وجلی یم هغه راله تمغې راکوي دوی د شپې څه کانې کوي او بیا سحر څه کوي چا چې وجلی یم هغه راله تمغې راکوي دوی د شپې څه کانې کوي او بیا سحر څه کوي او دا اور به وجني په پستو سوپو کې ناستي خلک غزله دا خلک له خپل ذاته بهر څه کوي او لاسونه یې په مخ تمامه شپه راتېروم ایمانه نن دې بیا په یوه فتنه راتېروم او دې ښار کې عیاشي کېږي د مینې په نامه په دې لاره چې زمه ډیوه مړه راتېروم او څادر یې په وجود راخوروم وخت په وخت یو ښکلی ځان سره لکه وسله راتېروم دا چې ستا څانګو څانګو زلفو ته وبال نه وایم شاید چې زه په تا مین یم او حال نه وایم او خبره واوره دا وطن ازاد دی نه دی ازاد خبره واوره دا وطن ازاد دی نه دی ازاد زه بیرغونو جګولو ته کمال نه وایم او ته ما انسان نه مني حق می تر اټک نه مني زه حق لرم چې شعرونه د اقبال نه وایم څو شعر دي چې زړه مې غورځېږي خدایه بیا کومه برباده راځي خلک د ژوند په تکل ځي او نامراده راځي د سرو او سپینو او نازکو پیغلو خارې منم
زما قاتل مگر لدی اسلام آباد راځي او بلا خوړلما څوک نه راتله غزله یاره اوس جنازې ته مې شپېته زره افراد راځي ما خپلې خاورې پسې راوړې خدا چرته لاړه هغه مغروره مقدسه هوا چرته لاړه او زه په رکشه کې ناست یم شور دی غږ دی نه اورمه خو د څېرو موټر کې سپینه رڼا چرته لاړه زه په رکشه کې ناست یم شور دی غږ دی نه اورمه خو د څېرو موټر کې سپینه رڼا چرته لاړه او په نیمایي ودرېدم ستا د بېلتانه په قیصه یارانو چغې کړې چې وایه نو بیا چرته لاړه او غرونه څه نه وایي او ستوري څه بیخي نه وایي ما ته سپین سترګې هوا حال د ورک لالي نه وایي ستا مخ به ستایم د خپل مات زړه به څه نه وایمه ځینې خطونه چاته څوک تر خیري نه وایي او غزل به مړ شي خدا قام زوال له نه ورکوي غزل به ګونګ شي خو په دې ژبه هندي نه وایي مننه